السلام علیکم ګرانو ملګرو. ځینو ملګرو مسیجونه راته کړي دي چې د ګرین کارت د ثبت نام په وخت کې کوم شیان پکار دي. نن ولاړ شم د هغه ګرین کارت په باره کې به ما لږ معلومات درکړم. د ګرین کارت په باره کې معلومات ورکړی ده چې څه شی ده او څه شرطو باندې هلته تا قبلوي. یوټیوب کې مې ویډیو شته، یوټیوب مې ده نظرګل نظري په نامه، فیسبوک مې هم د نظرګل نظري په نامه ده. نو رابسو دغه ته مرحلې ته چې کله ته ګرین کارت ثبت نام کوې، د ثبت نام په وختو کې درې شیان باید خامخا وي. که له دا درو شیانو څخه یو هم کم سي ثبت نام دې نه قبلېږي او بیخي تلای نه سي پر مخ باندې. کومې مرحلې چې دي هغه نه سي پر مخ ووایي. اول د ثبت نام چې کله ثبت نام کوې، د ثبت نام په وختو کې باید ستا د اصلي تذکره در سره وي. اصلي تذکره کې ستا مکمل ادرس، نوم، د پلار نوم دې نه غواړي، نه دې دغه غواړي، د مور نوم هم نه غواړي، فقط ستا نوم غواړي، تخلص دې غواړي. دومه مرحله کې چې د پاسپورت دې غواړي. په پاسپورت کې آخري تاریخ چې په کوم تاریخ ختمیږي، کومه میاشت، کوم تاریخ، کومه ورځ ختمیږي، هغه تاریخ به ورته ولیکئ د پاسپورت د ثبت نام په ځای کښې. او په آخري کې عکس، زه چې ډېر ستړی کړم عکس ستړی کړم. او یو بل شی هم ده، جیمیل باید ستا وي، ایمیل ادرس، هغه مهم ده، هغه درڅخه غواړي. ټلیفون نمبره غواړي، ټلیفون نمبره دې هم باید وي. او ټلیفون نمبره او جیمیل د بل دا هم کارولی شي، که دې خپل نه وي د بل چا دې ته ویلی شي. دوه وار به خپل جیمیل لیکي، هلته درته وایي چې دوه وار، یو وار یې ولیکې، بل وار بیا درته وایي بیا یې ولیکه. هغه جیمیل او ټلیفون مهم نه دی، هغه چې په کوم ملک کې اوسېږي ټلیفون نمبره د هغه ملک ورکړه، او جیمیل هم د بل سړي دا استعمالولی شئ. او پاتې څو دا درې شیان هېڅکله نه د بل سړي دا نشي استعمالولی. د درېیمه مرحله چې ده عکس. عکس دونه مهم ده چې دا ټول هغه باندې سیستم مې خلاص کړی، عکس یې نه قبلاوه. زما عکس یې ولو سایز یې ډېر غټ ولو، 1.2 MB ولو، 1.43 که څو ولو، که 3 ولو. دا مې ور به مې کوي نه بیا قبلاوه، خو خیر بیا په کمپیوټر کې مې هغه سره برابر کوي، سیستم یې برابر کوي. باید کوچنی وي، یعنې تر MB ګانو ډېر د دغه سایز کوچنی وي. 12 په 12 کې باید وي، 1200 ضرب 1200، داسې دوی په کمپیوټر کې خپل سایز لري. هغه هم په هغه باره کې زه ویډیو درته کوم. دا صرف په ده خاطر کوم چې دا فقط دا درې شیان باید وي در سره. دغه څنګه عکس جوړېږي هغه ویډیو هم زه کوم. او د ثبت نام چې څنګه ثبت نام کېږي، فعلا د ګرین کارت لپاره ثبت نام هر سړی کولی شي. شروع شوي دي د ګرین کارت لپاره ثبت نام شروع ده. نو تاسو کولی شئ چې انټرنیټ ته داخل شئ، د انګلیسي باندې په انټرنیټ کې ولیکئ DV، معنا لاټري، دا د ګرین کارت لپاره لاټري درکوي، نه الکترونیک ډیویژن ویزا، داسې یو شی لیکلی دی، هغه تام نه دغه کوم، خو داسې لاندې ولیکئ DV. تاسو کولی شئ له هغه ځایګي څخه معلومات پوره ترلاسه کړئ. او د ثبت نام باره کې هم ویډیو کوم. که کوم ویډیو یا کوم معلومات غواړئ تاسو کولی شئ چې ما ته کمنټ کې ولیکئ چې موږ دغه شی باید څنګه جوړ کړو. هر د انټرنیټ په حساب باندې چې کوم دغه لرئ تاسو کولی شئ ما ته کمنټ کې ولیکئ او زما ویډیو در سره شیر کړئ. په یوټیوب کې لطفا اول یوټیوب ته مې ملګري شئ. دا یوه هفته کېږي یوټیوب ته تر اوسه ملګری مې لا نشته، ویډیوګانې کتل شوي دي، ملګری مې نشته. نو ویډیو ته مې لایک ورکوئ، ستاسو په دې باندې هېڅ نه کمیږي. لایک د ویډیو انټرنیټ هغسې وداخلېږي، ویډیو ګورئ، یو لایک ورکوئ. او تاسو چې لایک ورکوئ دا زما کانال پر مخ ځي. نو معلومات زه نور غواړم چې شیر یې کړم. مننه، خیر اوسئ.